تېره ورځ په جامعه علوم الاسلامیه غلنۍ مدرسه کې د داستاري فضیلت یو دستوره راجوړه کړې شوې وه چې پکې پیر حزب الله جان مشر میلمه و. د دې نه علاوه په دستوره کې یو شمېر عالمانو ګډون وکړو. د مدرسې د محتمم مولانا سمیع الله وینا وه چې دا د حکومت ذمه داري ګرځي چې د دیني مدرسو سره مرستې وکړي. دوی زیاته کړه دا ټول مدارس چې څومره چلیږي نه سرکاري یو روپه امداد دی لراځي نه بل داسې تنظیم جوړ شته چې دې ته امداد ورکوي. دا خالص د عامو مسلمانانو په تعاون او په چاندا د هغې په صدقاتو باندې د هغې په زکاتونو باندې د هغې چې کوم هغه یعنې د خیر دغه دپاره کوم هغه ورکوي نو هغې باندې چې کوم دی دا مدارس چلیږي. همدغه زموږ د مدرسې هم صورتحال دی چې کوم صاحب حیثیت خلک دي الله له مال ورکړی دی نو هغې سره چې کوم دی موږ ملاقاتونه کوو او دارنګې هغې د مدرسې سره تعاون کوي. دوی په اولس غږ وکړو چې د دیني مدرسو سره خپلې مرستې جاري وساتئ. تبسم مومن ټي وي ضلع مومن.